په تیره یوه اونۍ کې څه کم 1200 څاروي معاینه شوې. د کندهار د کرنې اوبو لګولو امالدارۍ ریاست د مالدارۍ امریت له لورې د کندهار ډنډ ولسوالۍ په لوی کاریز مسلخ کې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې 1196 څاروي معاینه شوي. د کندهار کرنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف اکمل وایي چې په یادو څارویو کې 488 پسونه، 612 وزګړي او 15 غوایي شامل دي. د نوموړي په وینا په یادو څارویو کې 11 څاروي د صحت او روغتیا له نظره په بازارونو کې د پلورلو په موخه اجازه نه ده ورکول سوې. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې تیره اونۍ 1100 څاروي معاینه شوي دي چې په دغه څارویو کې 489 پسونه، 559 وزګړي او 101 غوایان شامل دي او ترڅنګ 18 څاروي چې د امراضو د ناروغیو د خپرېدو په موخه باندې په بازار کې د پلورلو اجازه نه ده ورکول سوې تر څو په بازار کې وپلورل شي. د کندهار کرنې ریاست مسؤلین وایي په کندهار کې هیڅ غوښه پلورونکي یا کساب ته اجازه نه ورکوي چې بې کیفیته او په ناروغیو ککړه غوښه وپلوري. همداراز پر ښاریانو غږ کوي چې غیر قانوني او بې مهره غوښه رانیولو څخه ډډه وکړي تر څو په ټولنه کې د څارویو څخه د ډول ډول ناروغیو د رامنځته کېدو او انتقال مخه ونیول سي. د یادونې وړ ده چې 2 اونۍ وړاندې هم په کندهار ډنډ ولسوالۍ مسلخ کې 1164 څاروي معاینه شوي وه.